ګرانو دوستانو په دې ویډیو کې موږ په ډیره مهمه موضوع باندې خبرې کوو. یو مسله چې د ډیرې لپاره یو پوښتنه پاتې ده. شاید کله کله زموږ په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې لزر جامو پرته لمونځ کول صحیح دی که غلط؟ او خزه همیشه همدا مسله یادوي چې لزر جامو پرته لمونځ کول سم نه دی. ملګرو د قران کریم او د نبوي احادیثو له مطالعه وروسته د نتیجې ته رسیږو چې په لمانځه کې د انسان خصوصي برخه مهمه ده. د نارینه لپاره د خصوصي برخه د نفس خاطر زنګو پورې ده او د ښځو لپاره باید یوازې مخ، لاسونه او پښې خلاص وي او نور بدن باید پټ وي. دا مهمه نه ده چې هغه خپل بدن پوسې پوښي. مهمه خبره ده چې هغه باید پوښ کړي. د دوی اعضا باید ښکاره نشي. په دې صورت کې د دوی لمونځ د الله تعالی په نزد د قبول وړ دی. ځینې خلک وایي چې بغیر د زرجامو لمونځ کول صحیح نه دی. خو دا خبره بالکل غلطه ده. موږ پرته له زرجامو لمونځ کولی شو. کومه ستونزه نشته. ستاسو د ملاتړ څخه مننه. ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د راتلونکو پروګرام لیدل مه هیروئ.